کابل د افغان وطن زړه او هغه وړوکی ښار چې 15 لسیزې مخکې د 2 میلیونو وګړو لپاره نقشه شوی و، خو اوس تر 6 میلیونو انسانان پکې ژوند کوي او په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو سره دغه ښار معیاري سړکونه د باراني اوبو او فضله موادو وتلو لپاره ویالې، تفریحي پارکونه چې د یو ښار اساسي اړتیاوې دي ونه موندل، بلکې ځینو زورواکو او چارواکو یې سړکونه د موانعو په ایښودو د خلکو د تګ راتګ پر مخ وتړل. د ښاري خدمتونو وړاندې کولو اداره یا کابل ښاروالۍ کې د اداري فساد او زورواکۍ له کبله ډیری عواید شخصي جیبونو ته تلل، له عامه ځایونو شخصي ګټې پورته کېدې، دولتي او عامه ځایونه غصب شول، په غیر معیاري توګه آسمانڅکې ودانۍ جوړې شوې او ډیر نور، هغه چې د کابل ښار نظم یې خراب کړ. خو د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو د دغو ناخوالو پر ضد چټک اقدامات وشول چې د کابینې لومړۍ غونډې کابل ښاروالۍ ته دنده وسپارله څو د ښار په سړکونو او کوڅو کې ایښودل شوي غیر ضروري موانع چې له کبله عام خلک خپلو کورونو ته د تلو په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو ژر تر ژره لرې کړي. توسط مقامات اکثر سرک ها مسدود بود. هر کسی که میخواد از طرف شب از وظیفه یا از کار شخصیش برگرده مجبور است 3 بار 2 بار یا 1 بار تلاشی شود بعد از اینکه تا به خانهش برسه. با موتر که رفتن نمیرسه تا یا پیاده میرفتن با تلاشی میشدن. کابینه امارت اسلامی شاروالی کابل موظف کرد دیگه ریاست کار و حفظ مراقبت به نمایندگی از شاروالی کابل همین پروسه جمع‌آوری موانع را از شهر کابل از ماه سنبله سال 1400 آغاز کرد که تا اکنون این پروسه ادامه داره. ما تقریبا در حدود 6055 عدد موانع مختلف سایز از نواحی مختلف شهر کابل مخصوصا نقاط مرکزی شهر کابل تا اکنون ما جمع آوری کردیم. د مستند په دې برخه کې په درېیمه ناحیه کې د روسیې سفارت د علم و فرهنګ کور ته څیرمه او پاسپورټ ریاست ته غځېدلي سړکونه، په 10مه ناحیه کې د شیرپور او وزیر محمد اکبر خان سړکونه له نږدې ګورو چې کابل ښاروالۍ رښتیا دا موانع لرې کړي.